د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تازه وینا راغله. سراج الدین حقانی تازه څه ویلي او امارت مشرانو ته کومې مهمې خبرې کړي، جزئیات یې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. سلام، ستړي مه شئ. د پښتو نیوز چینل محترمو لیدونکو، وخت مو بخیر. پام وکړئ تازه خو ډېر زیات اهم خبر ته. سراج الدین حقانی وایي د امارت واکمنان باید د کبر په ځای تواضع غوره کړي. د طالبانو په حکومت کې د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی یو ځل بیا د خپل حکومت په واکمنو غږ کړی چې له خلکو سره له نرمښت نه کار واخلي. ښاغلي حقانی چې وخت نه وخت په ناستو کې د هغه په ټکو د نصحت او مشوره په چوکاټ کې دا ډول نیوکو او ګیلو ته ورته څرګندونې کوي. وایي زه خپلو وروڼو واکمنانو ته وایم چې په ځان کې د خادمانو صفات جوړ کړئ او تواضع په ځان کې راولئ. دغه جګپوړي طالب چارواکي په خوست ولایت کې د یوې دیني مدرسې د فارغانو په غونډه کې وویل چې د مقدس نظام، مقدسو قربانیو او مقدسو مطالبو لپاره باید خپل نظام پیاوړی کړي. خو نوموړی اندېښنه څرګندوي چې که له ملت سره ناسم چلند ونه شي نو هر څه به له لاسه ورکړي. نن د ځان د حیثیت په خاطر باندې زه د خپله واکمني په دې خاوخوارو افغانانو باندې په داسې طرز او متکبرانه طریقه باندې او په بې پروایۍ باندې دغه ملت سره برخورد کړم چې د ملت زړه رانه ازار کیږي. د دعا په ځای ماته بد دعا کوي. خدای تعالی دې ما په ما کې اصلاح راولي. که اصلاح نه وي خدای تعالی دې دا خانه په بل نیک سړي راډکه کړي. نوموړی دا هم وایي چې د افغانستان خلک د بدماشۍ حسلت نه لري او په وینا یې که څوک ورسره بدماشي وکړي نو د ده په ټکو د نورو بدماشانو ښکر ورماتوي.